نن غواړو په هغه څه وغږیږو چې زموږ په ټولنه کې رواج دي. دواړه بد رواجونه دي، منې کول یې ډېر ضروري دي. هغه دا دی چې د ماشومانو وهل او رټل دا دواړه د ماشوم په ذهنیت او د هغه په راتلونکي باندې ډېر بد تاثیر کولی شي او کوي یې. هر وخت چې له ماشومانو څخه کومه غلطي کیږي نو هغوی وهئ او ټکوئ مه، رټئ یې هم مه، بلکې هغوی پوه کړئ او ورته ووایئ چې دا کار سم ونه شو، دوهم ځل یې مه کوئ. که کوم کار شوی وي، فرضاً ګیلاس مات شوی وي، پیاله ماته شوې وي، اوبه یې اړولې وي، هغه کار اوس شوی دی، د هغه د بیا ځل مخنیوي لپاره تاسو ماشوم پوه کړئ، ویې پوهوئ چې دا ښه کار ونه شو. دا رقم کار کول موږ خفه کوي او په دې کار سره دا شی داسې کېږي په خپله نرمه ژبه یې پوه کړئ او وایې هڅوئ تر څو بیا داسې کار ونه کړي، کومه داسې غلطي ونه کړي. دا کوچنۍ غلطي ده، ګیلاس ماتول، اوبه اړول، دا ستاسو له ماشوم څخه بهتره نه دي. یو ګیلاس ستاسو د ماشوم څخه ښه نه دی. که ستاسو ماشوم روغ وروزل شي نو ډېر ګیلاسونه به واخلي. دا مې هسې ټوکر سره وکړه. نو ماشوم مه رټئ، دا رټل په ده باندې بد تاثیر کوي، د ده ذهنیت کمزوری کوي، دی په خپل ځان باندې بې باوره کیږي. نو د دې په ځای خپل ماشوم ته غاړه ورکړئ، ورته خیر دی، خو دوهم ځل داسې مه کوه، دې څخه زه خفه کېږم. نو که چېرته مور وي نو مور ورته ووایي چې دا زه بیا نه شم مینځلی، ما ته تکلیف راکوي، مشکل را سره پیښیږي. نو د مور ژبه لا مهربانه وي، نو په دې ماشوم باندې ډېر تاثیر کوي، ماشوم مهربانه لویېږي او ماشوم دوم ځل نه غواړي چې مور یا پلار خفه کړي. د هغوی د خفګان له وجې له هغه هر شي سره پام کوي او وهه یې مه، ځکه ماشوم چې کله په وهلو باندې عادت شي وروسته دی داسې بولي چې هره غلطي وکړي باید ما مور و پلار ووهي، که یې ونه وهي هغه غلطي دی نه سموي. او دومه دا ده چې کومه غلطي وکړي بیا یې له مور و پلار څخه پټوي، مور و پلار ته دروغ وایي او دا دروغ د دې سبب ګرځي چې کله ماشوم په لویه ستونزه کې ښکېل شي. نو ماشومان زړه ته رانږدې کړئ، ماشومان په خبرو وپوهوئ، له ماشومانو سره وغږېږئ، د ماشومانو خبرې واورئ، دوی ته د دې وخت ورکړئ چې دوی تاسو سره وغږېږي او همدا دوی غږېدا دوی ته په ځان باور ور پیدا کوي. په دنیا کې تر ټولو مهم شی څه دی؟ په ځان باور دی. ګورئ مور و پلار که چېرته زما دا غږ اوري نو هغوی ته دا مشوره ده چې تاسو د ماشوم سره ښه چلند وکړئ، هغوی په ځان باندې باوري کړئ تر څو هغه په ځان باور پیدا کړي. باور کول تر ټولو ښه وسله ده او تر ټولو لوی ملاتړ دی. که مو دا ویډیو خوښه شوې وي لایک یې کړئ او تر نورو یې ورسوئ.